حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یو سوال کړو، وی پروردګاره د مرګ د اختیار مال راکړه، یزه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه دي، وی خدر مې کړه. مطلب دا و چې یاره زړه ما خو مرګ نه دی خوښه، نو بس ډېر ټول عمر به جنت دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، و ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې، لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه. یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي څه ملګري ته ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم، لوږې دې مړ کړمه. صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري. وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه، یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم، زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه. وی صاحب یو سړی په دې لاره روان دی او کافر دی، وی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر له خور کړو، داسې ده که نه؟ څادر پټ کړو، سر پکې پټ کړو چې هسې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کړو چې دا بس د میلمه به دا خیاله چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی، دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي؟ الله راکوي. نو ډوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده، نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي، لاسونه یې رپي، اوس بوډا دی، ورته یې د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع که. بوډا ورته یې چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، نو ما په کور کې ما یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شو، وایي ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي؟ پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو تو دې وامه، وځه خوار شئ، تا به ډوډۍ خور، ته زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کړه. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څه وکړل؟ وی خدایه ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بوت نوم یې اخېسته، ما له پې غوسه راله. دی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سنو راوړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، چې خدای له شریک ګڼي، دا خدای سره کنځل دي، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بوت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو نو یو نوری ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه. الله وایي شابه. هغه نوکر ته وایي دا بوډا دی کې چې را پیدا کړه. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا په وختېدو شلنم، وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشللې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناستو ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شا به ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وایي او وایي ما ته کلمه وفا چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان و، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایه زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې د جنم دی ډېره ښه. ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه، څومره قربانۍ کړي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګله کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلي، د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انسان یې هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نولی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نولی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نولی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا سنجم دی دی د ده دا ژوند. بله نولی راواخېسته د غریبه، لاس یې رپېده هم ترې پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډوډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شي په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وې؟ وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا دین خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو، ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساه دې نه وباسم، وایي ما ته خو الله مشوره ویلي وو چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، کمر اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي، اوس دې په دا ټکي دې ووایي په خپله تا ځان نه مرګ وکړه.
وایي دغه ټکي دي ووایې ټایم دې پوره دی چې خبره خلاصه شي ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپل یو ځای دې عمر ته یې ورسوي نو یو سیکنډ پکې پاتې دی په دغه عمر لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته یو سړی د دارو دکان ته لاړ دارو یې اخیستل چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو د هغې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو د دې به څونه ګرنټي وي دوکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې د دې بوتل ګرنټي غواړې وی او بلکل زما ګرنټي ته زه ځوان زلمی یم ډوډۍ خورم پیسه شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا سل کاله ژوند مې دی خو چې دا ټکي وي د هغه دوکاندار په هغه فرش د پاسه پرېوته او ساتې وغځه ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کړي هلته ورسېږي نو هلته دې څه وباسي جعل له الیها حاجة هلته ورته حاجت مقرر کړي لاړ شي او چې هلته چې ځای مرګ مقرر دی دلته دې څه وباسي خو نبی علیه السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان راجمع شو هغوی راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو مقبرې ته ځو یو مړی دی که راجمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر بې سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه پاتې ده که نه لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته جلیږي میسیج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان قدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی ته جمدې شو چې مونږ یې تپوس وکړو نو دوی چغې والې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړ چې الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې ته چې مونږ ته ځان قدن او د مرګ متعلق معلومات ول وایي الله د دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو یو قبر اوښتې او یو مړی ته بار ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی دې تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی یې تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس درنه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وایي 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خولو کې ځنکدن تریخوالی پروت دی وایي دا هم را سره څه ظلم وکړو چې ستاسو په دعا را جمدې کړم اوس به بیا ځنکدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال لوبادي چې ځنکدن نه باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته کې د انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیات وکړئ بار بار د مرگ ذکر وکړئ مرګ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کېدلی ولی کړي په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه یې وله ډلې ولی کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کوم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده څوک وي سبا بیا خونه نه وجود یې خرابېږي ته یې ساتلی څوک هغه عزتمند پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی خوند ختم شو که نه شو هغه مال لال به پاتې شو هغه بچي پاتې شو هغه کارخانه پاتې شوه هغه فکري پاتې شوه ځمکه جایداد نوکران اجره هر څه پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت دی انکار ته نشي کولی حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړی کور او بارې خدمت کړی د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دا نه چې ګنې ډوډۍ به نه خدمت به کوم او جنې نه به کوم او د حضور پاک د حدیث یې دونه خدمت کړی 15,000 او 340 حدیث ته دنه د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې ملګری دی چې کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وایي چې زمونږ به پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی
یو هم ورته وایي زما په نبي علیه السلام سلام دی، بل هم ورته وایي زما په نبي علیه السلام سلام دی. دی جاړي. چا ورته ابوهریره ولې جاړي؟ تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي، دومره نیک و چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلام و. نو شپې درې ځایه کړې وه. یو شپه به زه عبادت کوم، درېیمه حصه مې دا ښځه کوي، درېیمه حصه مې دا غلام کوي. مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نه شي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونه شي. هر سکند کې چې زما په کور کې د الله عبادت کوي. وی ولې جاړی؟ وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي؟ وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی. الحمدلله. وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی. که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس، روس ته ځي 15 کاله پس او 6 کاله پس به واپس شم. د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پي ایچ ډي به وکړم او هلته به زه ایم فل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم. 15 کاله مې یو کورس شو، 15 کاله بل شو، 10 کاله، خو بیا خو به راځي که نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته. وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړو. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي، مونږ به څه کوو د مارونو؟ مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ ته خپل هم نه خلاصېږي. مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګډ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ ریخ وګورئ. نو دوی به ورته هغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به وایي دې ته وګورئ، هغوی نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاله په لاس کې ورکړي، نه به حلال ګوره مرګ هم ختم شي، حلال به شي. چې حلال یې کړي نو جنت خلود لا موت. ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی، مرګ نشته. جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند دی، په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدلی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زور اوچت شي اټیک راشي. که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي. او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي. ځکه چې هغوی په دې تمه سړی چې زه مړ به شم، چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته، ختمېدو والا دی. تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی، مرګ هغه له هم فنا شته، هم هم خدای پاک ختم کړي. زما وروڼو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ څکه کوي. وانما تجزون اجورکم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا میلاویږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان دا د دوکې سامان ځان ته مو دوکه کوي. همیشه ژوند لري، همیشه ژوند دې پسې مستقل بل روان دی. مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شو. دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي، دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دی غلام له وی د دې زنانه څه وشو؟ غیبي سړی ته تپوس کوي، وی لور پیدا شو. وی ښه، وی دا جینۍ به 100 کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي، جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړو چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. او څو غیبي سړی دې رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لور شوم غیبي سړو ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو 100 کسو سره زنا به کوي، راشه چې بېغمه یې کړم. دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي. وړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او 100 سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جالو قیزه خلاصه شي. ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو، چالۍ راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل او دی ګمان راغی، یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه، لاړ وتښتېد. غلام وتښتېد.
د نیکۍ او کار مې وکړه د زنا جرړه مې ختمه کړه اصلو زناهونو دې خو تښتېد هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعداره هلک و دا څه وشو د معلول یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله هلک هم وتښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فوراً یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګنډله جینۍ خوله جوړه دا سړی لا وتښتېد اوس خو به دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چارو والا د خپل مالک په ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لږ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ تخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو آزاد هم شو دا نه پټ کړ غلامۍ ژوند نه مو وته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ډکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بله او مال دولت خاوند شو دغه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېر ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ ښه کافي مالدار شو چې کله دی مالدار شو غلامان هم دي وینځي هم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېرته یو جینۍ په نکاح واږم دې کلي ته م راغی دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم اوس خو څوک نه پېژني چې بلا کلونه ووتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغې په دې خپل کلي م چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کوم ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ سینګ په نکاح واغېسته نو دا د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دې خوښ شو یو اعلی بنګلۍ وله جوړه کړه یو ځل یې د جینۍ نه تپوس وکړه د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ داسې یو مخامخ داغ پرې لګېدلی ورته وي ښه دا داغ دې په دې خېټه د څه دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه چاله یې راوړه نو تی په چاله ووالی خېټه یې د لوشلوله هغه غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شوه او خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاله والل خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وی ښه یو تپوس ته نه کو رښتیا به راته وی وی هغه زوما چې په چاړه یې والې ستا د مور غلام زو ما والې او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو مزدوري او نن د دې وطن امیر یم زما عمره مالدار څوک نشته او تا سره مې نکاح م وکړه او تپوس ته نه کوم رښتیا به راته وی ما ولې په چاړو والې ما ته بار یو غیبي سړي و چې د دې ښځې څه پیدا شو مې چې لورې پیدا شوه وی ښه دا به سلو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو تلو سره بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړي دا خبرې مه کوه خو بس د دې ښځې مو ته مې خاوند دی نه نه ما ته به رښتیا وی بس دوست خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي و ټکې درته ویلي دي سلو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولتد مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوسته ده ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیې یو ځان له کور جوړي په دې غانو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړوم داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړو سوچته محل یې وله جوړ کړو او هغې له داسې دروازې جوړې کړو چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفایي کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي تک ورنه کړي او د ښځه مړه نه شي ویې چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړه چې تاسو به صفایي کوئ د ریغار او مرګو چې دی کې جولاګي را نه شي یو ځل وي دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده لاسئ وی بلکل دی راته یاد کړی یس ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکړه جولاګي له هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپله هغې پې د پاسه راښکته ودرېږه
زور ورکم چې ریچې کما چې دا به ما څنګه وجني چې په خپې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږ هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شوه هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې مرګ به مو رالاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډینګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغې خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وی واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک د ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښځه د آخرت حساب کتاب کو اساني کوي د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې د ما زوی مړ شو دغه یو زوی چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلان کې کې یو عالم دی یو نیک سړی دی په ورشه که دم درود دلو کی دا راله هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وي بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان علاج اورېږه اووه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور دننه وته تاسو کره خو مړې نه دي شوې ولې نه ما نیکه خو مړو بل کور کره لاړ تاسو کره خو مړې نه دي شوې وافلا بل زموږ پلار نه مړ بل کور کره لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نو بل کره لاړه تپوس کې تاسو کره خو مړې نو شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوې بل کور کره لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر پرې تورنځو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه رور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نسې مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب دراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړی نه شي او بس پوه شوم ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي خو د دنیا نظام دې ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي ای سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي پرې کې نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېستی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېستی شي که د میند نه رالې هم راغېستی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرله په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې وي او ته ترې کمه رالې راغېستی شي د دې ټولې دنیا د روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټ ته اوچتې تا ته مشکل شته نشته راځي ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې سوځوي هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته دغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله
صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وایي ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جهاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وایي ما سره بلا فرشتې دي، په لکونو فرشتې دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. خو یو نظام دی زما. لیکن الله ماله خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا، دا 2 ګوتې ورته مخامخ کړم، د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راخکې شم. طاقت الله را کړی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي دې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې څه وځي دې په راکټ کې پروت دي 2 قسمه انسانان دي، یو نیک عمل دی یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته او یو بد څه ته. دې ته شکلونه ښکاره شي، وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي. چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله واله راشي په خشته شکل کې. چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی. موږ له هم شته او کافرو له هم شته، زموږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او له دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړو هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځنکدن دی د دې نیک سړي نو ده ته الله دوزخ وښایي، په دا ځنکدن کې ورته وښایي. فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې. دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم، دغه اور نه په سترګو ویني او د جنت دغه محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی په تلواري کې به نه دی په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره به نه ولې جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي، زما مال دی جایداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالي چې خدای را ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحاله الله وستا نه خوشحاله، خوش مطمئن به اطمینان کې به راځه کنه الله لرې بوځم. ارجعي الى ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دی به خوشحاله کې به نه خوشحاله. راضیة مرضیه، ته به هم خوشحاله الله به هم درنه خوشحاله. او دا هغه نیکان بندګان دي جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالي پرواز به کوي چې زو سکه دي جنت ته ور داخل شم اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسي لکه و مشک چې له اوبو ډکې و د هغې نه یو څاڅکي وځي، دا مشک خو پرې نه درځېږي او نه پرې خوږېږي، دقه بسې د حسابه ته وځي، هېڅ تکلیف په ورته دی. او چې دا سات یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکړي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن، دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکړي، هغې یې بر اسمان ته روان کړي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما راوبونږ راولې، انورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره ښایسته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. انور فرشتې وایي یا الله د دې فلانکي دا روح خو په موږ راولې او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي
یو بل ته فرشتې وي لکه د هغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې کلي نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي د شهداو هغه جنت الفردوس ته ځي د هغو مسلمانانو هغه علیین ته ځي او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سا وباسي دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني دا سا ترې راکاږي او څنګه یې ترې راکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړی یو ډېر لوی عالم و وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې څه وباسي دا څنګه وباسي وی داسې مثال دی لکه د ازغور ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي او دا اونه ترې راکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي او بل مثال یې داسې ورکوي وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي مالوچ په لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي دقه رنګ دا سا په دې وجود کې راخکېږي دا وجود یې لوخړې کوي الله دې مو ساتي یا الله ته مونږ وساته خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساته خطرناکه خبره او دته هم دواړه ځایونه وښیي وایي هغه جنت وستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو هغه دوزخ ته به وځي دواړه ورته وښیي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي ته ځي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاریا څوک مل د څښا بین ته ځي وي دغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم و په هغې یې یادوي خیرې ورته کوي خدایه ته تباه کړې خدای یې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار چې که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسوي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا ثنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به تکولو نشي دا غد نه راو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته غوښتل چې ته څنګه راغلې بې اجازته څنګه راغلې او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلې ملک الموت ورته وایي وایي د دې کور د مالک په اجازت راغلی دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم دی ګنې غل دی د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول هر څه دا جایداد او ځمکې بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم بچو ته وصیت وکړم وایه شته بیا کې یا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص